حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته یو ښځینه راغله ورته ویل چې ای موسی مونږ خو یو ډېر غټ ګناه شوی ده موږ دې پوره دعا وکړه چې الله رب العالمین دې مو بخشش وکړي او الله پاک ته مو توبه قبوله کړي. حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایي چې بیتونه څه شی داسې غټ ګناه شوی ده. ده ورته ویل چې ای موسی مونږ خو زنا عمل شو او څه وخت بعد دې مو بچی وشو ما هغه بچی د دې ډور د وجې نه قتل که چې داسې نه چې څوک په ما باندې خبر شي و دغه په بدل شي به زه راجم کړی شم. اس مو د پوره دعا وکړه چې الله تعالی مو معاف کړي و مو دعا قبوله شي. حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام مبارک دومره سختونه ناراض شو او خفه شو ورته ویې چې لرې شه د مو نه دوی نه درې شه د خو داسې ګناه کړی ده چې د دې ګناه د نخوست د وجې نه په میژ باندې عذاب رونه شي. دوی دې دا خبرې وکړلې دو په زړه کې ډېره سخته وډارېدله او د زوی نه ډېره په غم سره په درد سره ووتله چې دو لوړله حضرت جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام مبارک روغی او حضرت موسی علیه الصلوۃ والسلام مبارک ته وویل چې الله د طرف نه روغلی و الله وویل چې یوه ښځینه چې د توبه د پوره ته روغلې وه ویلې دې هغه واپس کړله. آیا په دې ګناه نه که تو څنګه بل غټ ګناه د تو څنګه تو په نظر شه په دغه نه بل غټ ګناه نشته دا غټ ګناه کړی ده. موسی علیه الصلوۃ والسلام مبارک ورته ویي چې قاتل یای و زانی یای زنهکار یای قتل یا کړی په دا نه بل غټ ګناه کیدای شي. الله د طرف نه جبرئیل جواب ورکوي چې ای موسی په دغه نه غټ ګناه هغه ده چې یو سړی په کوز باندې فرض مینځ پرېږدی په کوز باندې فرض مینځ پرېږدی. نو دا ځای خلک ته دغه خبرې پیغام ورکوم چې ډېر خلک په دې لمونځ ښې سستي کوي. د الله رب العالمین د طرف نه عظیمه فریضه ده مرګ حق ته یوه ورځ